د هوت 28مه په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په داسې حال کې چې خبریالان په هیواد کې له سختو اقتصادي او کاري شرایطو سره مخ ګڼل کیږي. د دې ورځې په مناسبت د ښځینه خبریالانو بنسټ لخوا یوه ځانګړې غونډه جوړه شوې وه چې په غونډه کې نارینه او ښځینه خبریالانو ترڅنګ د پوهنتون استادانو او د خبریالانو ملاتړو ادارو استازو ګډون کړی و. د افغانستان ښځینه خبریالانو بنسټ رئیس څرګنده کړه چې افغان خبریالان له سختو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړي ډول اقتصادي مشکلاتو سره. هغې اسلامي امارت او اړوندو ادارو وغوښتل چې د ښځینه خبریالانو د اقتصادي او کاري ملاتړ لپاره مشخص ګامونه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه چې د ښځینه خبریالانو لپاره د کار چاپیریال خوندي کول اړین دي څو هغوی وکولی شي خپل مسلکي فعالیتونه په ښه توګه ترسره کړي. مشکلات زیاد هست، بالخصوص مشکلات اقتصادی. رسانه ها و بانوان خبرنگار با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. باز هم خیلی خوب است که در مرکز یعنی در ولایت کابل نقش زنها خیلی برجسته هست. ما در ولایت هم رسانه ها داریم که فعلا فعالیت میکنن، مثلا ولایت هرات، بدخشان، بعض ولایت ها که رادیوهایی است که زیر اثر خانم ها فعالیت میکنن، ولی بیشتر رسانه هایی که نمیتونن خبرنگارای بانو را استخدام بکنن یکی از دلایلش میتونه دلایل اقتصادی باشه، چون اونا نمیتونن که همزمان معاشات را پرداخت بکنن. اگر در این زمینه کار صورت بگیره که خبرنگاران زن در سر تا سر ولایات افغانستان بتونه که به فعالیت‌های خود ادامه بدن. د افغانستان خبریالانو کور بنسټ رئیس په غونډه کې د خبریالانو زحمتونه او شجاعت وستایل او ویل چې د خبریالانو هغه هڅې چې په تیرو کلونو کې د مظلومانو غږ د مسؤلینو تر غوږونو رسولی دی باید د دې ورځې په نمانځنه کې تقدیر شي. هغه ټینګار وکړ چې خبریالانو ته باید په خپلو فعالیتونو کې تشویقي او حمایوي چلند وشي. در یک سال یعنی در 12 ماه هم مسلک‌ها، هم کارها، هم رزمای ما میرزمند حداقل در آخر سال از شهامت و تعهد و پشتکارشان که ما یاد میکنیم و گرامی میداریم. اینمی خودش هم فلسفه وجودی است، هم فلسفه تاریخی است، هر اونچه که فکر میکنیم است. و این شهامت و شجاعت خبرنگارا رو باید ما همیشه در نظر بگیریم و کارکردشون رو در نظر بگیریم. و در این جای شک نیست که این خبرنگارا هست و این رسانه ها هست، هم مسلک های ما است که صدای مظلومیت و محرومیت ملت به گوش مسئولین میرسانه و این شجاعت اینا هسته. یو شمیر ښځینه خبریالانې وایي چې حکومت دې د هغوی لپاره د امن فضا برابره کړي. هغوی زیاته کړه چې د اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې ورسره همکاري نه کیږي او ډیری ویاندویان د ښځینه خبریالانو غوښتنې نه اوري چې دا کار د هغوی د مسلکي فعالیتونو پر وړاندې لوی خنډ دی. په غونډه کې خبریالانو د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه خبرې وکړې او د اسلامي امارت او نړیوالو بنسټونو څخه د مالي او کاري ملاتړ غوښتنه وکړه. هغوی ویل چې بې معاشه یا لږ معاش سره کار کول د هغوی ژوند لا سختوي او د دوی د مسلک دوام ته زیان رسوي. چون ما در آستانه سال جدید خورشیدی قرار داریم، با عرض تبریک سال جدید بر همگان از نهادهای مسئول و حکومت تقاضا داریم تا برای کار و فعالیت بانوان خبرنگار فضای امن و سازنده را ایجاد کنند تا بانوان خبرنگار بتوانند در یک فضای سازنده به فعالیت‌های خود ادامه دهند. بسیاری سخنگویان به خبرنگارای زن اطلاعات در دستش نمیمانند و مشکل دیگه خبرنگارایی است که در بسیاری برنامه به خبرنگارای زن اجازه داده نمیشه و مشکل اقتصادی یکی از مشکلات عمده خبرنگار است که جامعه جهانی امروز باید و خود دولت و نهادهای ژورنالیست‌ها در این ارتباط باید بیشتر توجه داشته باشد تا خبرنگارایی که واقعا با تمام مشکلات کار میکنن اونا را سپورت مالی و حقوقی کنند. د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیې د معلوماتو له مخې په هیواد کې 470 رسنۍ فعالیت لري چې له دې ډلې 480 ټلویزیوني شبکې، 215 راډیوګانې، 950 خبري اژانسونه او 250 چاپي رسنۍ دي. په دې رسنیو کې ټول ټال 4708 خبریالان فعالیت کوي چې له دې ډلې 401 نارینه او 920 ښځینه خبریالانې دي. خو ډیری خبریالان له منظم معاش او امتیازاتو پرته د سختو شرایطو لاندې خپل مسلکي فعالیتونه ترسره کوي.